سلامونه ګرانو لیدونکو، په دې هیله چې تاسو ټوله به روغ او جوړ یاست. نن درته د طب پوهنځي د درسونو په جریان د اناټومي مضمون نوی درس وړاندې کوم. په دې درس کې به موږ تاسو د خیر سره د هیمورس هډوکی وپېژنو چې هیمورس څه ډول هډوکی دی، چیرې موقعیت لري او کم ساختمانونه لري. دا ټول به د خیر سره په دې ویډیو کې زده کړو. نو راځو د درس په لور. نو اوس موږ تاسو راځو د هیمورس هډوکي اناټومي ته. هیمورس هډوکي که چیرې موږ تاسو وګورو دا د بازو سکلیټ جوړوي، معنا دا هډوکي د اوږې او د څنګل ترمنځ دلته قرار لري. دا زموږ تاسو د هیمورس هډوکي دی چې د اوږې او د څنګل ترمنځ قرار لري. که چیرې موږ تاسو په شکل کې وګورو دا د هیمورس هډوکي شکل سو چې هیمورس هډوکي موږ تاسو دلته وینو په دې شکل کې. اول موږ تاسو شکل او موقعیت ته راځو. د هیمورس هډوکي چې د بازو سکلیټ جوړوي، مخکې مو ویله، او بل دا اوږد هډوکی دی. موږ تاسو په تېر درسو کې دا زده کړي وو چې ټول اوږده هډوکي یو جسم دوه نهایته لري. نو دلته دا هیمورس هډوکی هم یو جسم او دوه نهایته لري. دغه که موږ تاسو په شکل کې متوجه سو، دا د هیمورس د هډوکي جسم سو ده، او دغه پورته خواته چې موقعیت لري دا د هیمورس د هډوکي علوي نهایت سو، او لاندې چې قرار لري دا بیا د هیمورس د هډوکي سفلي نهایت سو. اوس موږ تاسو د خیر سره اول علوي نهایت را شروع کړو چې علوي نهایت کې کوم ساختمانونه لري، په جسم کې کوم ساختمانونه شته، او دغه ترڅنګ په سفلي نهایت کې کوم ساختمانونه شته. دا ټول به د خیر سره په دې درس کې زده کړو. په واضح ډول هر ساختمان به د خیر سره په شکل کې وګورو. که چیرې موږ تاسو وګورئ د هیمورس هډوکي علوي نهایت ته که راسو، د هیمورس د هډوکي په علوي نهایت کې دغه شان موقعیت لري. اول موږ تاسو وایي هیډ اف هیمورس قرار لري. د هیډ اف هیمورس لاندې اناټومیکل نیک قرار لري، ګریټر ټوبرکل کریسټ، لیسر ټوبرکل کریسټ او انټر ټوبرکل ګرو او سرجیکل نیک. دغه ساختمانونه د هیمورس د هډوکي په علوي نهایت کې قرار لري. اول که چیرې موږ تاسو وګورئ هیډ اف هیمورس، د هیمورس د هډوکي سر دلته په دغه شکل کې واضح ډول سره معلومیږي دا د هیمورس د هډوکي هیډ دی. نو د هیمورس د هډوکي هیډ دا خپله د سکیپولا د هډوکي چې موږ تاسو په تېرو درسو کې سکیپولا هډوکي پېژندلی وو، دا د سکیپولا هډوکي د ګلیناټ کیویټي سره یوځای کېږي او شولډر جاینټ جوړوي. شولډر جاینټ یا ګلینو هیمورل جاینټ ورته ویل کېږي. کله چې د هیمورس د هډوکي هیډ د سکیپولا د هډوکي د ګلیناټ کیویټي سره یوځای سي، په دې وخت کې یو جاینټ جوړېږي چې هغه ته شولډر جاینټ ویل کېږي. دغه ترڅنګ بل موږ تاسو په شکل کې وګورو، موږ تاسو دغه په ژېړ رنګ سره د اناټومیکل نیک قرار لري دا وینو. دغه ترڅنګ ګریټر ټوبرکل او لیسر ټوبرکل چې په نور عکسو کې به هم ښه په واضح ډول سره وینو دا قرار لري، او دغه راوروسته سرجیکل نیک دلته قرار لري چې موږ تاسو په نور عکسو کې په واضح ډول سره وینو. که چیرې وګورو دا د هیمورس هډوکی سو چې موږ تاسو یو جسم لري او دوه نهایته لري. دغه نهایت چې لوړ قرار لري دته علوي نهایت، او دغه چې ښکته قرار لري دته سفلي نهایت ویل کېږي. که په دې شکل کې ورته متوجه سو، موږ تاسو اول خو وویل چې دا د هیمورس د هډوکي هیډ یا سر دی چې د سکیپولا د هډوکي سره شولډر جاینټ جوړوي. دغه راوروسته دته بیا اناټومیکل نیک ویل کېږي، دلته ورته لیکل سوی هم دی اناټومیکل نیک سو. دغه راوروسته ګریټر ټوبراسټي یا ګریټر ټوبرکل او لیسر ټوبراسټي یا لیسر ټوبرکل دغه ساختمانونه شته چې پر دې باندې زموږ تاسو د اوږې ځینې عضلات مښلي. نو یو ګریټر ټوبرکل سو، بل لیسر ټوبرکل سو، او دوی ترمنځ چې کومه ساحه ده بیا انټر ټوبرکل ګرو ویل کېږي. او بل بیا که موږ تاسو وګورو دغه ټوبرکل په ادامه باندې یو جوړښت ده، دته بیا ګریټر ټوبرکل کریسټ، او د دې په ادامه باندې بیا دته لیسر ټوبرکل کریسټ ویل کېږي چې په بل عکس په واضح ډول سره وګورو. دغه راوروسته موږ تاسو په علوي نهایت کې اخري ساختمان د سرجیکل نیک په نامه لرو. د جراحي لحاظ د اهمیت وړ دی، اکثره وخت د هیمورس هډوکي په دې ځای کې ماتېږي، نو ځکه دته سرجیکل نیک ویل کېږي. که په دې عکس کې ورته متوجه سو، موږ تاسو مخکې وویل چې دا ګریټر ټوبرکل سو، دغه په ادامه باندې ګریټر ټوبرکل کریسټ، دا بیا لیسر ټوبرکل سو، د دې په ادامه باندې لیسر ټوبرکل کریسټ، د دوی دوه ترمنځ انټر ټوبرکل ګرو قرار لري، او دغه ترڅنګ موږ تاسو دغه ساختمانونه په علوي نهایت کې زده کړل. اوس موږ تاسو راسو د هیمورس د هډوکي جسم ته چې د هیمورس د هډوکي جسم کې کوم شان شته. اول خو موږ تاسو دا زده کوو چې د هیمورس هډوکي جسم درې وجهې یا درې سرفیس او درې کنارې یا درې بارډره لري. دا موږ تاسو به هر په تفصیل سره وایو. که چیرې راسو موږ تاسو د هیمورس د هډوکي اول وجه ته درې وجهې لري: انټیرو میډل سرفیس، قدامي انسي وجهه، انټیرو لیټرل سرفیس، قدامي وحشي وجهه، او دغه ترڅنګ پوسټیرو سرفیس یا خلفي وجهه. اوس موږ تاسو په عکسو کې هر یو جلا ووینو چې په دغه قدامي انسي وجهه کې څه قرار لري، قدامي وحشي وجهه کې څه قرار لري، او په خلفي وجهه کې څه قرار لري. که چیرې موږ تاسو وګورو د
انټیرومیډل سرفیس یا د کدامي اونسي په وجه کې موږ تاسې نیوټرینټ فرامین وینو چې دغه د لارې دغه هډوکي ته د وینې جریان ورغلی، د وینې رګونه ورغلي دي. دغه ترڅنګ په انټیرولیټرل سرفیس یا په کدامي وحشي وجه کې بیا موږ تاسې ډیلټویډ ټیوبراسټي لرو. ډیلټویډ ټیوبراسټي په دې ځای کې باندې ډیلټویډ عضله مښته ده. دغه ترڅنګ پوسټیریور سرفیس یا خلفي وجه کې موږ تاسې راډیل سرکس لرو چې په راډیل سرکس کې ډیپ براخیل ارټري او راډیل نرف تیریږي، یو ارټري او یو نرف تیریږي چې په عکسو کې موږ تاسې په واضح ډول وګورو. که دې عکس ته راسو دا موږ تاسې ولله د هیمورس د هډوکي خلفي وجه شول. په خلفي وجه کې موږ تاسې راډیل سرکس ته چې په کدامي اونسي وجه کې بیا نیوټرینټ فرامین کارله چې دغه د لارې څخه دغه هډوکي ته ارټریز ورداخل شوي دي. دغه راوروسته موږ تاسې که راسو د هیمورس د هډوکي کنارونو ته یا بارډرونو ته. د هیمورس هډوکي درې کناره یا درې بارډره لري. اول خو موږ تاسې وایو چې انټیریر بارډر دی، کدامي بارډر یا کدامي کنار، میډل بارډر اونسي کنار او لیټرل بارډر وحشي کنار. په کدامي کنار کې موږ تاسې وایو چې د کوم ځای شروع کېږي تر کوم ځای پورې. کله ته موږ تاسې دغه اول عکس متوجه سو په دا ژېړ خط سره، دا د هیمورس د هډوکي کدامي کنار سو. د هیمورس د هډوکي د ګریټر ټوبرکل څخه شروع تر کروناټ فوسا پورې دغه بارډر ته انټیریر بارډر ویل کېږي چې په دغه ژېړ خط سره ښودل شوی دی. دغه ترڅنګ بل موږ تاسې میډل بارډر یا اونسي بارډر یا اونسي کنار ورته وایي. اونسي کنار بیا خپله دا بیا د لیسر ټوبرکل څخه شروع کېږي تر اپیکونډایل پورې. دغه اپیکونډایل او کروناټ فوسا په نور عکسو کې په واضح ډول سره وپېژنو. د اونسي بارډر چې دغه بیا د لیسر ټوبرکل څخه شروع کېږي تر اپیکونډایل پورې، او اخري دریم کنار چې دا که موږ تاسې وګورو دا بیا خپله د ګریټر ټوبرکل د شا څخه شروع کېږي تر لیټل اپیکونډایل پورې. دا د هیمورس د هډوکي هغه کنارونه شول چې موږ تاسې ول درې وجهې لري او درې کناره لري. ورپسې به موږ تاسې راسو اخري سفلي نهایت ته چې په لاندې نهایت کې کوم ساختمانونه شته. که چیرې موږ تاسې وګورو لاندې نهایت یې دوې برخې لري، یو ته ارټیکولر سرفیس ویل کېږي چې مفصلي برخه ده، او بل ته نن ارټیکولر سرفیس ویل کېږي چې هغه غیر مفصلي برخه ته کونډایل اف هیمورس ویل کېږي چې په دې کې به موږ تاسې یو کپیټولم قرار لري چې په دغه رنګ سره ښودل دا کپیټولم سو. دغه ترڅنګ ټراخیا سوله چې دا د هیمورس د هډوکي هغه مفصلي برخې سولې. اول که موږ تاسې راسو کپیټولم ته، کپیټولم چې دا خپله مفصلي سطحه ده د پوبیا اپراډل هیډ سره مفصل کېږي. د راډیس د هډوکي د پوبیا اپراډل هیډ سره مفصل کېږي. تر کپیټولم یو څه لوړ که موږ تاسې وګورو پوستا راډیالس په نامه ساختمان شته چې هغه بیا د راډیس د هډوکي د راډیل پروسس د کنار سره د قوس په حالت کې توافق کوي. که موږ تاسې دغه عکس ته وګورو دا د راډیس هډوکي هیډ سو، دا د راډیل پوسا سول چې دوی په دغه قوس په حالت کې د بل سره توافق سره کوي. دغه راوروسته موږ تاسې تر کپیټولم اف هیمورس لوړ بیا موږ تاسې که چیرې وګورو په وحشي طرف کې دا خو بیا وحشي طرف دی. په وحشي طرف کې لیټل اپیکونډایل قرار لري چې دغه ساختمانونه په سفلي نهایت کې سول. موږ تاسې ول چې کپیټولم سو، تر هغه لوړ لږ هلته بیا موږ تاسې ول چې پوسا راډیل شتون. دغه راوروسته بیا موږ تاسې ول چې لیټل اپیکونډایل قرار لري. که چیرې اوس موږ تاسې راسو دویمې برخې ته، موږ تاسې ول چې هغه ټراخلیا په نامه یادېږي. د هیمورس د هډوکي ټراخلیا دا هم مفصلي سطحه ده، دا بیا د اولنا د هډوکي د ټراخلل نرد سره یو ځای کېږي او مفصل جوړوي. تر ټراخلیا هیمورس لوړ په اونسي طرف کې چې دا خوا راځي، په اونسي طرف کې موږ تاسې یو بارزه وینو د میډل اپیکونډایل په نامه چې د میډل اپیکونډایل ویل کېږي، او دې بارزې څخه لوړ اولنر نرب ناچ لیدل کېږي چې دا بیا اولنر نرب یا اولنر عصب په دې کې تیریږي. دغه ناچ څخه د ټراخلیا اف هیمورس کدام طرف ته که موږ تاسې وګورو کروناټ فوسا قرار لري. او بل بیا موږ تاسې که راسو په خلف کې بیا د اولیکرانون فوسا په نامه سره یو ساختمان شته چې دا د اولنا د اولیکرانون پروسس سره مفصل جوړوي. که چیرې وګورو دا لوړ دا اولیکرانون فوسا سول، او بل بیا دا د اولنا د هډوکي اولیکرانون پروسس سو چې دا دواړه د بل سره مفصل جوړوي. نو دا موږ تاسې مخکې وویل چې د کپیټولم اف هیمورس په کدام طرف کې کروناټ فوسا قرار دی چې هغه دلته دغه ده موږ تاسې ولیدله. دغه راوروسته که موږ تاسې راسو د دې درس خلاصه ته، موږ تاسې په دې درس کې دا زده کړل چې د هیمورس هډوکی چې دی اوږد هډوکی دی، یو جسم لري، دوه نهایته لري. په جسم کې کوم ساختمانونه شته دا مو زده کړه، دغه ترڅنګ مو نهایتونه زده کړل. اوس موږ تاسې په لنډ ډول سره دغه درس خلاصه وایي په دې چوکاټ کې. هیمورس هډوکی چې دی دا خپله د بازو سکلیټ جوړوي، دا په بازو کې دا قرار لري د اوږې او د څنګل ترمنځ. دغه هډوکي ته هیمورس هډوکی ویل کېږي. اوږد هډوکی له جملې څخه دی لانګ بون، او دغه ترڅنګ که موږ تاسې ساختمان ته راسو یو جسم لري، دوه نهایته لري، یو یې اپر اینډ علوي نهایت دی، بل لور اینډ سفلي نهایت دی. که چیرې موږ تاسې راسو علوي نهایت ته، په علوي نهایت کې موږ تاسې ول د هیمورس د هډوکي هیډ قرار لري. دغه راوروسته اناټومیکل نیک دی. دغه راوروسته پسې ګریټر ټوبرکل، لیسر ټوبرکل، انټر ټوبرکل کریس یا سرکس، او دغه ترڅنګ موږ تاسې ول سرجیکل نیک
قرار لري چې دا د هیمورس د هډوکي په لوی نهایت کې دغه ساختمانونه موجود و. اوس موږ تاسو راسو د هیمورس د هډوکي سفلي نهایت ته چې په لاندې قسمت کې کم ساختمانونه شته هغه به زده کړو. موږ تاسو وویل چې د هیمورس د هډوکي سفلي نهایت دوې برخې لري، یو ارټیکولر سرفیس دی مفصلي برخه ده او بله نن ارټیکولر سرفیس ده چې غیر مفصلي برخه ده. که موږ تاسو وګورو ارټیکولر پارټ بیا خپله دوې برخې لري، یو کیپیټل لمس بل ټراخلیاس بوله او دغه ترڅنګ نن ارټیکولر پارټ چې هغه بیا موږ تاسو په هغه کې میډل اپیکونډرال قرار لري، لیټرل اپیکونډرال قرار لري، رایډل فوسا، د کورونایډ فوسا او اولیکانون فوسا. دا د هیمورس د هډوکي د سفلي نهایت هغه غیر مفصلي برخې چې د په واسطه باندې مفصل نه جوړیږي، فقط د دغه دوه برخو په واسطه باندې مفصل جوړیږي. هغه موږ تاسو په عکسو کې ولیدل. او اخر کې موږ تاسو ویل چې د هیمورس هډوکی یو جسم لري، جسم کې د کنارونه او وجهې وي. اول موږ تاسو کنارو ته رالو، کنارونه چې د درې کناره وه، قدامي کنار، انسي کنار او وحشي کنار. سرفیسز یا که وچې ته راسو، موږ تاسو ویل چې د هیمورس هډوکي درې وچې لري، یو چې موږ تاسو ویل قدامي انسي وجهه، قدامي وحشي وجهه او خلفي